ژوند کوم په دې دنیا داسې انسان د نصیحت سه ډکې خبرې لکه وي چې مسافر په لار روانه لکه وي چې مسافر په لار د حضرت لقمان حکیم څه ګټور نصیحتونه تاسې واورئ عمل په وکړئ ژوند به مې نیکمرغه سي د ګټې او زیان لپاره خپل عزت له منځه مه وړه ملګري ته د راز خبره مه کوه کیدی سي چې سبا ستا دشمن سي د خلکو دومره لحاظ کوه چې ځان خراب نه کړي د جنگ او د فتنې څخه لرې ګرځه نیک عمل باندې مدام در سره مل وي په مجلس کې د خلکو څخه مخکې مه بېدېږه مړي بد مه یادوئ ځکه چې هیڅ ګټه نه لري د میلمهو مخ ته و چاته خشم غوسه مه کوه څوک د خلکو په مخ کې مه رسوا کوه لکه وي چې مسافر په لار روانه لکه وي که د ژبې د تاوانه څه ځان ساتل غواړې نو چپ اوسېږه د بدذاتو خلکو سره د وفا تمه مه کوئ که تاسې د چا سره محبت نسئ کولی نو د هغو سره نفرت هم مه کوئ لکه وي چې مسافر په لار روانه ما ادب د بې ادبو څه زده کړي ځکه چې دوی به کم ناوړه کار وکړي ما به د هغه څه ځان ساتي په کم حالت کې چې اوسې پر هغه خوش او خوشحاله اوسه په هر چا باندې مه بدګمانه کیږه که نه نو په دنیا کې به هیڅ یو دوست او خواخوږي نه وي ستا په لمانځه کې د زړه په مجلس کې د ژبې او په خشم کې د لاس او په سرخان باندې د خیټې ساتنه کوي لکه وي چې مسافر په لار روانه لکه وي چې د ستونزو د ستړیاو څخه مه بیریږه ځکه چې ستوري په تیاره کې ځلیږي که عزت غواړې نو تمه لرې که ختمه که له هغه څه چې د خلکو په لاس کې دي او په هغه څه چې الله تا ته درکړي دي راضي اوسه لکه وي چې مسافر په لار روانه همیشه له خدای نه ویره ساتم په کم نعمت چې شکر ادا کوي د هغه پای نسته ډیر اوري او لږ خبرې کوي په خېټه وږي او په حکمت ماړه اوسي په خپله هم نیکي کوي او نور ته هم د نیکي تلقین کوي لکه وي چې مسافر په لار روانه که ته غواړې د جنت په هر مجلس کې چې د الله جل جلاله ذکر کیږي شرکت کوي او د بدو سره د ناستې څخه ځان لرې وساتي د پوهانو خلکو سره ناسته ولاړه ځان ته غوره کړي دغه عمل به په ستونزو ستړیاو کې ستاسې سره مرسته کوي دنیا داسې انسان لکه وي چې مسافر په لار روانه د احمقانو بیوقوفانو ناپوهانو سره انډیوالي مه کوئ دا به د ستونزو د مشکلاتونو په وخت کې ستاسو کړاهونه لا نور زیاتوي لکه باران چې وچې مځکې لمدوي دغسې له عالمانو سره د علماو سره ناسته ولاړه د سړي زړه تان او رونوي والسلام د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي اطاعت کړه د نبی آخر زمانه لکه وي چې مسافر په لار روانه لکه وي چې مسافر په لار روانه
ژوند کوا باندې دنیا داسې انسان لکه وی چې مسافر په لار روان لکه وی چې مسافر په لار روان د دوزخ له عذابو که نجات غواړې د دوزخ له عذابو که نجات غواړې بدن ونغاړه جامه کې د ایمان لکه وی چې مسافر په لار روان بدن ونغاړه جامه کې د ایمان لکه وی چې مسافر په لار روان لکه وی چې مسافر په لار